د پنۍ یا کائناتو او د دې د پراختیا پیژندل د پخوا څخه شروع دي. د غټو ستورو، نیوټرون ستورو او د تورو غارو څخه نیولې تر هر څه. خو ته وعده به د تلسکوپ تر پیدایښت د مخه څنګه پیژندل کېده؟ د نهمې څخه تر 14مې پیړۍ په اوږدو کې د اسلامي نړۍ ملایانو د پخوانیو ملتونو ستور پیژندنه راپورته او پیاوړې کړه او داسې نظریې یې وړاندې کړې چې د نن پېړ په ستور پیژندنه کې خورا ژور اغیز لري. زه جمال خلیلي د برتانیا یو د فزیک پروفیسر یم خو پیدا سوی په بغداد کې یم. زه د اوسنۍ ستور پیژندنې و نوښتونو ته کتنه کوم او د ساینس د زرین دور هغه څه چې د دغه ډګر سره یې مرسته کړې هغه راسپړم. د اسلامي نړۍ د ملایانو ولې ستور پیژندنه دومره خوښه وه؟ یو دلیل یې لارموندنه و. خلکو د زرګونو کلونو راهیسې د ستورو او لمر په مرسته لار پیدا کوله. زه د قطر څخه د دشت وخواته وځم او زه انټرنیټ کاروم چې مرسته مې وکړي. خو بیا هم اسمان ته ګورم چې راګرځم. ډېر راباندې ناوخته سو، نږدې ورک سوی یم، نو یو چاته به ووایم چې مرسته راسره وکړي. علي سلطان الحجري یو کوچي سوداګر دی او د دشت د ژوند سره ژوره بلدتیا لري. کوچیان هر وخت په لارموندنه کې تکړه وي. ښه علي، دا په دشت کې دا لاره څنګه داسې کاره پیدا کوئ؟ تاسو ورسره بلد یاست؟ دا خو نو دوه ډوله دي. د ورځې پر لمر پیدا کوو چې دا خوا ته دی که دې خوا ته. خو که په مابینځ کې نو سړی ورکیږي او په شپه کې بیا پر ستورو ځو. هو ځینې تل په جنوب خوا کې وي. ساحل، جوزه، تریل. دا خو نو ټول عربي نومان دي. و او موږ لاره پر دغه پیدا کوو. خو د کوچانو ګر سره دا اړخونه په خټه اخښلي دي. کله چې زه موټر چلوم که پر پښو یم چې دا مازې ودرېږم، زه پوهېږم چې کوم لوری کوم طرف ته دی. جنوب او شمال په دستي تعینولی سم. لکه لارموندنه ستور پیژندنه د وخت دپاره هم ډیره اړینه وه. د بیلګې په توګه اسلامي کلیزه سپوږمیزه ده چې میاشتې د سپوږمۍ پر پړاوو شمیرل کیږي. په زرین دور کې ستور پیژندونکو د سپوږمۍ اوښتون د دې دپاره زده کوي چې کلیزه کاره وساتي. 12 میاشتې په اسلامي نړۍ کې یو کال دی چې تر لمریز کال لنډ دی. ځکه نو اسلامي لمانځنې لکه روژه تر کال وځي او ورننوځي. سپوږمیز کال 11 ورځې لنډ دی او هر 33 کاله بعده دا بیا راګرځي. د بیلګې په توګه که چیرې اوس روژه په جنوري کې شروع سي چې د ژمي مابینځ دی، نو تر 33 کاله وروسته به بیا جنوري ته راسي. علي، زه فکر کوم ته د شپې د اسمان په اړه ډېر ښه پوهېږې، ځکه نو زه غواړم دلته یو کاریال در ښکاره کړم چې په دغه ټابلیټ کې دی. ته وګوره، دا د شپې اسمان معلوموي. دلته خو بل شی لیکلی دی.
و دغه یې بل نوم پرې ایښی دی. ته ورته وګوره، ګر سره دې ته له اړتیا نسته چې شمال او جنوب وپېژنې. مازې دی ورپورته که درښیي یې چې دا کومه خوا ده. زما په غوږۍ کې دغه کاریال کولی شي د شپې اسمان زیری کړي او هر ستوری راوښیي چې دا د هغه پخواني جدول یوه نوې بڼه ده چې په عربي کې زیج ورته وایي. په نهمه پیړۍ کې د عباسیانو خلیفه د هغه ځواکمنې اسلامي نړۍ مشر المأمون هغه څوک و چې د زده کړې او ملایي فکر یې لرلو او د یوه ډله ستور پېژندونکي وګمارل چې یو نوی زیج جوړ کړي. دوی تر مخله د پخواني یونانیانو د ستورو نقشه لرله، خو دوی پر هغه کار وکړي چې خورا ډیره یې کره او بډایه کړه. دوی د ستورو یوه نوې نقشه جوړه کړه چې د زیج الممتحن په نامه یوه ډاډمنه نقشه ونومول سوه. دلته په استانبول کې زه د اروپا په څنډه کې ولاړ یم. زه په هغه بله غاړه کې اسیا وینم. د اومې پیړۍ څخه مسلمانان او د دوی امپراتوري د عربو څخه د ختیځ پر خوا اروپا او اسپانیې ته راورسېدله. خو چې دومره مځکه یې نیول، دوی باید ښه تکړه لور پېژندونکي وای. په پخوانیو وختونو کې نقشې په لاس لیکل کېدلې او د ګرځېدلو خلکو پر حسابونو باور کېدی. د بیلګې په توګه د زرین دور د یونان ستورپوه ټالومي 8000 معلومات سره یو ځای کړه چې د دریابونو، وچو او ښارونو نقشې وښیي. په نهمه پیړۍ کې د بغداد مشر خلیفه المأمون یوه ډله ملایان وګمارل چې د نړۍ یوه نوې نقشه جوړه کړي او دغه معلومات کره کړي. د استانبول د اسلام چلدارو او ساینس په موزیم کې ډاکټر ډیټلیف کوینټین د پخواني مځک پېژندنې یو پوه دی. موږ په دواړو د المامون و نقشې ته کتنه کوو. فکر کوم دوی د یونانیانو پر نقشه کار کوي. بالکل، دوی بغداد په اوږدو او په بره اندازه کړ. که څه هم بغداد په هغه وخت کې وو هم نه. نو فکر کوم دوی باید دغه نوي ښارونه هم وراچولي وای لکه مکه او دغه د المامون نقشه د زرین دور د اولو وختونو څخه ده. دلته زموږ سره څو پیړۍ وروسته یوه نقشه چې د اسلامي امپراتورۍ د مځک پېژندنې لاسته راوړنه ده پرته ده. دا د داسې یو نړۍ نقشه ده چې ما یې تر اوسه یو ښار لا نه دی لیدلی، خو شاید هغسې به وي. د عربو ټولې نقشې د جنوبي اړخه وې چې افریقا یې په سر کې وه. نو دا اوس سرچپه ده؟ و دا چپه ده، اوس به وګرځو. ښه، اوس مې ولیدل عربستان، مدیترانه. ښه، نو د دې په اړه نوي څه دي؟ تو ګوره، دا د مدیترانې شکل ته او دا غاړو ته دا بیخي کره ده. ان د قزوین دریاب هم. نو دا هغه نقشه ده چې په اروپا کې ډېره پر مخ وه او په لارموندنه کې ډېره اړینه وه. نو دا د زرین دور نقشه جوړونکو دغه ډول معلوماتي کچې څه ډول اندازه کولې؟ دوی د یوه هر اړخیزه معلوماتي توکي څخه کار اخیستی چې اسطورلاب یې ورته ویل. زه د قطر د اسلامي هنر موزیم ته راغلم چې د نورو توکو ترڅنګ دلته ښایسته اسطورلابونه هم سته چې ځینې یې د زرګونو کلونو دي. زه هیله لرم چې د دوی د ساتونکو څخه ډاکټر نویل خان به د دغه په اړه معلومات راکړي. د اسطورلاب په اړه یوه په زړه پورې خبره دا ده چې تر تلسکوپونو دمخه دغه شیان ډېر اړین وه. او نو دوی اول څه وخت اختراع سوه؟ د دوی په اړه داسې ویل کېږي چې تر میلاد 300 کاله دمخه یونان. او دغه نوم یې د عربي اسطورلاب څخه دی؟
و دغسې ده چې په اصل کې د یوناني کراس معنا د ستورو څخه اخیستل شوی دی ځکه دغه شی یو لاسي د ستورو اسمان دی. پخواني اسطورلابونو یو څو کارونه کول، خو په زرین دور کې ستورپوهانو نوي پرمختللي اسطورلابونه جوړ کړه. دغه یو بیخي ډیر پرمختللی دی او ډیرې نښې لري. اسطورلاب د هغه وخت یو حسابګر و چې د څو کارونو دپاره یې کاروي. دا کولای شي چې د ورځې او شپې وخت معلوم کړي، د لمانځه وختونه پرې معلومېدلی شي، لاره پرې معلومېدلی شي، د ودانیو جګوالی او مسافه په معلومېدلی شي. دغه ټوله په دغه ابو کې کېدل، دا خو ټوله سره خیږي. و دا ختلی شي سره. د ستورو نقشې یوازې د مځکې په یوه ځانګړي ځای کې سم کار کوي، خو دغه پرمختللي اسطورلابونه داسې جوړ وه چې په ډیرو ځایونو کې کار کوي. وروستیو اسطورلابونو لکه د 19مې پیړۍ اسطورلابونه ډیر غابونه لري چې پر دواړو خواوو یې کرښې وي او هر یو په جلا ښار کې کارېدي. چې وخت او د ستورو خوځښت وښیي، ځکه نو اسطورلاب ته اړتیا وه. نو ته چې به د نړۍ په هر ځای کې وې ښه کار یې کوئ. بالکل و. وروستیو اسطورلابونو لکه د 19مې پیړۍ او اسطورلابونه ډیر غابونه لرل چې پر دواړو خواوو یې کرښې وې. دلته 15 غابونه په نس کې لري او بیا د کروڑ سربیره پر هغه وړ غاب سموي. بیا نو د اسمان نقشه در معلومیږي ته چیرې یې. په زرین دور کې اسطورلاب د ستورپوهانو دپاره یو ځواکمن توکی و، خو اوسني ستورپوهان ډیرو غټو شیانو ته لاسرسی لري، لکه د UK په جوړل بانک کې دغه د لوسویل راډیو ټلسکوپ. په زرین دور کې به ستورپوهان د نړۍ د هر ځای څخه سره راټولېدل چې په ګډه کار وکړي، چې دا چاره په ننني ستورپوهنه کې اوس هم کیږي. ستورپوهان دغه ټلسکوپ کاروي او کله کله د نورو ټلسکوپونو سره په نړیواله کچه په ګډه کار کوي. که څه هم نوي ټلسکوپونه رڼا د غټونکو یا لینزونو په مټ نه ویني، د هغه پر ځای یوه غټه کاسه د ډیرو کمزورو راډیو څپو د راټولولو دپاره کاروي، چې په مټ یې موږ کولی سو پینۍ ډیره ښه وپیژنو. دا خو نو یو د څپو ټلسکوپ دی او اسمان داسې ویني چې موږ یې هغه ډول نسو لیدلی. دلته د دغه ټلسکوپ یو انځور ښیي چې دغه ټلسکوپ څه ویني. که چیرې موږ دغه څپې لیدلی سوای، اسمان داسې راته ښکارېدی. دا د شیدو لارې کهکشان دی. اوس چې موږ څه وینو دا د ستورو ترمنځ خالیګاه ده. یو خوندور څه د ستورو پر شاوخوا چورلښتو ته کتل دي. په دغه کهکشان کې یو ځوان ستوری دی. ته وګوره ستوری په منځ کې دی او پر شاوخوا یې ګازونه او دوړې دي، خو په زړه پورې څه دغه توري کړی دي او موږ فکر کوو چې دا د چورلښتو په مټ جوړې سوي دي چې د دغه غاب په منځ کې دي. کله چې چورلښتې شاوخوا چورلیږي نو د دغه غاب دوړې سره پرې وهي او دغه اوس د دغه دوړو څخه خالي ځایونه دي. او تا وویل چې دغه انځور بل ټلسکوپ اخیستی دی او دا د یوې غټې ټولنې یوه برخه ده. و د دغه ډول انځور اخیستنې دپاره موږ د ډیرو ټلسکوپونو څپې سره یو ځای کوو چې په هیواد کې دي او ان چې په ټوله مځکه کې دي. او دلته د اروپا، چین، جنوبي افریقا د ټلسکوپونو ځای ځایګیان ښکاري او ان موږ د روسیې د ټلسکوپونو سره هم تړلي یو چې هغه پر مځکه راڅرخي، چې دا ټوله ټلسکوپونه دومره غټیږي لکه د چورلښته. یوازې یو ټلسکوپ یو خوب شی ښکاره کوي او که چیرې ټوله په ګډه کار وکړي بیا نو د دوی کچه تر چورلښتې پورې رسیږي چې بیا نو ډیر رانه معلومات ښیي. دغه نظریه چې پوهان به په ګډه کار کوي، په ځانګړې توګه بیا په ستور پېژندنه کې دا به د زرګونو کلونو وړاندې د زرین دور نظریه وي چې د 9مې پیړۍ په شاوخوا کې په بغداد کې ستورپوهانو په ګډه پر لویو ستونزو کار کوي. هغه څه چې یونانیانو نه و کړی، چې دا یوازې د زرین دور کې راڅرګند سو او تر اوسه لا خورا بریمن دي. د زرین دور یوې مهمې ستورلیدخونې ته مراقه ستورلیدخونه وایي، چې په پارس کې په 1259 کې د الدوسي د لویو ستورپوهانو دپاره جوړه سوې ده. کله چې مغولو اشغال وکړ
دوی د الموت د غره ودانۍ ونیولې چیرې چې الدوسي کار کوي. نه یوازې دا چې د مغولو قمندان هلاکو یا هلاکو خان په دې قانع کړی چې په ده نور کار ونه لري، دی یې په دې هم قانع کړي چې ده ته به یوه نوې ستورلیدخونه هم جوړوي، او د قمندان سره بیا ده دا قول وکړي چې ده ته به د ستورپوهنې په مټ یو جدول ور جوړوي چې بیا به دی پوهیږي چې کومه خواته جنګ ته ولاړ سي. ځکه نو دغه مراقه ستورلیدخونه د ده په وخت کې ډېر مهمه او د نړیوال ګډ کار یوه سرچینه سوله. زه به دلته یو شی در ښکاره کړم. دغه د دوسیې د کار یو ساده شکل دی. خلک دوسیې په دې خوښوي وایي چې د به ستوري معلومول چې څنګه تګ کوي. دوی هڅه کول چې د ریاضي څخه کار واخلي. د ځان پوهولو دپاره دوی د یونان د ډولونو څخه کار اخیستی. وروسته یو نابغه دوسي د دغه ساده شکل سره راځي چې خورا دا هر څه ساده کوي. ته وګوره دغه کوچنۍ دایره په دغه ټکي سره راڅرخي. که چیرې د دا کوچنۍ دایرې یوې څنډې ته په ځیر وګورو، دا پر یوه سیده لیکه پورته کښته ځي. دا یو ډېر د کار چند دی چې هغه ټوله پیچلې نقشې یې ساده کړې، او څه چې ډېر جلبونکي دي هغه دا خط د عربي سره پرتله کول دي. د دغه یوه سره چې دا هم ورته یو د لاتیني شکل دی چې دغه د عربي توري یې خورا جلبونکي دي چې پر دا ټکو دي چې په عربي دي، په لاتیني نه دي. الف با جیم دال ای بی جی ډي. د ورایه ښکاري چا چې دغه لیکلي دي د دوسي د شکل په اړه پوهیږي، او چا چې دغه لیکلي دي هغه کوپرنیکس دی. او د کوپرنیکس و چې ویلې د مځکې پر ځای لمر د لمریز نظام منځ دی او د مځکې سره نورې ټولې چورلښتې پر د لمر راڅرخي، او دغه د دوسي پر نظریې جوړ شوی و. او دا هغه انځور دی چې موږ نن هم په دې اند یو. ځکه نو کوپرنیکس د دغه اوښتون په پار د اوسني ساینس پلار و، څه چې تر اوسه خورا جلبونکي دي. او دغه د دوسي پر نظریې جوړ شوی و چې د ساینس راوړجېده د کوپرنیکس د دغه وخت څخه تر منځنیو پیړیو پورې شوی دی. د زرین دور د ستور پېژندنې د انکشافاتو او څېړنو تر شا اسلام پخپله یو لوی سبب و. هلته د لمانځه یوه کره وخت ته اړتیا وه، د قبلې پر خوا مخامخ کېدلو ته اړتیا وه، او په سپوږمیزه کلیزه کې مذهبي لمانځنو ته چې په دغه کې اسطورلاب تر ټولو ډېر مهم کارونه کړي. د اسلام یوه غوښتنه دا وه چې پوس یې مکه معظمه کومې خواته ده چې د لمانځه پر وخت باید هغې خواته مخامخ سي. د اسلامي امپراتورۍ په لومړیو کې دونه مشکل نه وه، ځکه چې امپراتوري ډېره غټه نه وه، او اسلامي ملا صاحبان په نقشه جوړونه کې ډېر تکړه وه. او کله چې امپراتوري تر هندوستان، هسپانیا او په لویدیځ کې اندلس ته سره راپراخه سوه، دا لږ څه ستونزمنه سوه، او ملا صاحبان په دې هم پوهېدل چې مځکه هواره نه ده. څنګه هواره نه ده؟ که چیرې ته په قرطبه کې مسلمان ته ویلي وای چې قبلې ته مخامخ سه او دی په هواره نقشه کې وګوري، نو دا به څه نه څه د جنوب لویدیځ خواته سیده وي. خو په قره کې بیا دا بل ډول ده. که چیرې زه د دغه تار یو سر په قرطبه او بل پر مکه کښېږدم، نو دا لیکه په شروع کې د ختیځ خواته ځي او بیا کښته د جنوب ختیځې خواته ځي، او په دغه باندې بیله دی چې سړی پوه سي چې مځکه یو پنډوسکی دی، هېڅکله نه پوهېږي. نو معنا ملا صاحبانو باید یوه ګردۍ هندسي سیمه جوړه کړې وای چې دا کار زرګونه کاله وړاندې یو ناشونی کار و. خو چې دغه ګردۍ هندسه وکاروي، نو ملایان باید اول د مځکې په کره کچه پوه سوي وای چې پخواني یونانیانو یې ډېرې کچې تخمین کړي وې. خو د دوی کړنه تر یونانیانو ډېره چالاکانه خو اومه وه. دوی به د ورځې په یوه ځانګړي وخت کې د لمر زاویه په نښه کړه، او بیا به د هغه سیده ورسره روان سول چې تر څو به لمر یوه درجه واوښتی. وروسته به یې نو حساب
حساب ورته وکړي چې 360 درجې به نو څومره تګ غواړي، چې دغه به نو د مځکې د شاوخوا ګردلیکې ټوله کچه وه. د 9مې پیړۍ خلیفه عباس المامون وغوښته چې دغه تخمین لا نور کره کړي، نو د ستورپوهانو یوې ډلې ته امر وکړ چې دغه چاره بیا ترسره کړي. خو دغه چارې په دښت کې په کیلومترو تګ ته اړتیا لرله، یوه داسې چاره چې د کړاوه ډکه وه. دوه سوه کاله وروسته په 11مه پیړۍ کې فارسي ستورپوه البیروني یوه ډیره اسانه او کاره د مځکې د اندازه کوونې تګلاره په کار واچول، خو په دغه کې بیا یو اسمان څکې غره ته ختل شامل و. البیروني یو ډیر تکړه ملا صاحب و، چا چې دا ویلي چې مځکه څرخي. د پخپل کتاب کې د مځکې اندازه د ښارونو د اندازو په یو ځای کولو سره ښودلې ده. د لومړی د غره لوړوالی اندازه کړئ، بیا نو البیروني اړ و چې د غره سر ته د یوه استرلاب او رجې سره وخیږي. وروسته یې د ژوروالي زاویه د لوړه سره تر لاندې دښته وکتله چې دا یوازې نیمه درجه وه او ډیر دقت ته اړتیا وه. خو د دغه حساب سره د یو بل ځیرک د هندسي حساب هم وکړ چې دغه د مځکې ګردلیکه وحسابي. Imagine this circle is the earth. فکر وکړه دغه دایره مځکه ده او دا د البیروني غر دی. اوس داسې افقي ګوري او د ژوروالي زاویه د افق خواته اندازه کړه. دغه زاویه اوس که چیرې دوې لیکې ورسره وکاږي، یوه د غره د سره د مځکې تر مرکزه او بل د هغه ځای څخه چیرې چې لیکه پر افق لګیږي، چې په دې سره یو مساوي الزاویه مثلث جوړیږي. اوس بیروني پوهېدی چې دغه زاویه چې د اندازه کړې د مځکې د مرکز د زاویې سره برابره ده. د دغه دوه معلوماتو سره چې د دغه زاویې کچه او د غره لوړوالی دی، د وکولای سوای چې د هندسې څخه په کار اخیستنې د مځکې د منځلیکې کچه معلومه کړي. دا په دوه پای کې ضربول د مځکې د شاوخوا ګردلیکې کچه ده چې تر اوسه هم 1% غلطي نه ده پکښې پیدا سوې، لږ تر لږه 40,000 کیلومتره، چې دا خورا د پام وړ ده. دا اسانه ده چې فکر یې وسي چې ستورپوهنه د یونانیانو د پېړ څخه خپه وه، بیا د کوپرنیکس تر 15مې پیړۍ پورې نه وه رابیداره سوې. خو په ستورپوهنه کې پرمختیاوې په اسپانیا، منځني ختیځ او مرکزي اسیا کې تر منځنیو پیړیو پورې روانې وې. د اروپا د رنسانس پېړ پوهانو چا چې اوسنیزه ستورپوهنه جوړه کړه، هغوی د البیروني الدوسي پر جوړونو کار کوي چې هغه بیا د پخوانیو تمدنونو پر جوړونو کار کوي. اوس په 21مه پیړۍ کې نړیوال ستورپوهان تر اوسه هم ستورو ته ګوري او پینې په نقشه کښې باسي چې لوی ټلسکوپونه کاروي. خو دا باید هېره نه کړو چې د دوی په کار کړنه کې د مراقه ستورلیدخونې لوی او ژور لاس ته. په راتلونکي کې پر دې غږیږو چې د اسلامي نړۍ ملا صاحبانو ساینس ریاضیکي کړ. We delve into the equations of flight and discover how the mathematicians of the موږ د الوتنې پر معادله غږیږو او پر دې غږیږو چې د زرین دور حسابګرانو الجبر څه ډول وموند. موږ دې ته کتنه کوو چې دوی د شمیرو په پیدا کونه کې څومره کار کړی. هغه څه چې موږ یې هر ځای هر ورځ کاروو او دا مو هیر دي چې تر دغه د مخه حساب څونه ستونزمن و. او دې ته کتنه کوو چې تیز موټران څه ډول د دغه حسابونو څخه په میراث کې راغلي دي. That's about to change. We're building a new car to go a lot faster.